ته وګوره قومونه ټول د یو بل نظاریږي د مینې غېږه راکړه نو ژوند ټول راحت دی چې خپلو کې یو موټی شو د غیرو نه په څنګ شو په کور د ننه جنگ په بهر ننګ د مینې پت دی یو کلمې یو ژبه یو تاریخ دی میلې زمونږ د سوات او د پغمان یو ثقافت دی ګل وطن مې ګل کړې ایشیا کې امن غواړم دا زړه د ایشیا د اقبال نه حکایت دی سردار امیر کروړ که د پښتو ادب سرخیل دی خوشحال رحمان لایق او ملنګ جان زموږ وحدت دی ګران ملګري انعام او رغزي صاحب ته خواست کوم چې راشي او خپل شعرونه ووایي مطلب دا چې کړه بیرته مې رانکش یوه دنیا په دیوله کړه بیرته مې رانکش یوه دنیا په دیوله که سر مې دی وهلی یو ځل بیا په دیوله اسد خټک صاحب ته خواست کوم چې راشي او شعرونه ووایي قسم دې مات نه کو په ویښه چرته را نغلی خو په خوب کې راشي یا خیالونو کې راځي منځه کې او زړګی مې داسې د غمونو نه ډک شوی دی نن لکه د خلکو جمعات ډک وي د جمعې منځه کې خواست کوم محترم ملک اشتر عقاب صاحب ته سکه زرغوندې کړه ګلونه ځمکې تا کړه د لاندې ډېر مخونه ځمکې او که راکوې څه په بدل راکوې که راکوې څه په بدل راکوې بدله کې غواړې سرونه ځمکې زمونږ ګران ملګري ګلاب دلسوز صاحب ته خواست دی چې راشي او خپل خواږه شعرونه وړاندې کړي خوله مې کړه جوړه چې ستم د اشنا وښایمه د یار د سترګو اشارتو ځکه هېڅ مې نه وي او ګنې زما د صبر نوره پیمانه ډکه وه ټکې پکې د محبتو ځکه هېڅ مې نه وي په فلسفه چې د ژوندون او د مرګون پوهېده په خوږو ځکه د وصال او د بیلتون پوهېده غني زده کړې د انسان د نفسیاتو ژبه د ونو بوټو د ګلونو حیواناتو ژبه کال کا بدل شو خو قصې زړې وې را لنډې نه شوې فاصلې زړې وې فضل افغان صاحب سوز او سینګارومه خمارومه خو زغم وخوړم لالیه هیڅ بیماري نشته د قام غم وخوړم تورومه کاڼې ومه ښه وم چې رانجه نه وم او رانجه شوم پورې شوم قام د سترګو نه مو خوړم زه خواست کوم ایاز خان صاحب ته چې راشي او خپل شعرونه ووایي د دنیا په هر ادا چې نظر وکړم د دنیا په هر ښکلا چې نظر وکړم ګلونه رنګ په رنګ په دې بهار کې هر یو ګل لږ وخت راشي دې ګلزار کې ګلاب په دې گلزار کې خپل مقام دی د ښکلا خوشبو هر حد په دې تمام دی او زه خواست کوم عزیز خټک صاحب ته چې رته ژاړي تل په زړه کې ارمان یو یو یادوم یې پټ په زړه کې احسان یو یو او ژوند د خوند دی بیخي نشته تېروم دی رانه لاړل سپېڅلي یاران یو یو که نوی کال په ما بهار شي څه مزه به وکړي که دا وطن ګل و ګلزار شي څه مزه به وکړي وای د کریم نه چې مجنون شم حال مې دا شو په دنیا کې د لیلا په محبت کې په ما کاڼي راوري او بیا اودی جذبې مې په زړګي کې راخوريږي تور پیکې چې په جبین دی کله کله راخوريږي آیات سواتی صاحب ته خواست کوم چې راشي او شي په خیبر لکه حملې چې ته پیرنګ شي زما زړه او ستا باڼه چې څنګ په څنګ شي